السلام علیکم ورحمت الله. محترم شتنه کړې ده چې په چین کې د کورونا په نامه یو مرض پیدا شوی دی. دا ساري مرض دی. موږ په دوبۍ کې یو، دلته کوم دا دنیا وازي او راځي، نو داسې دعا راوښیه چې الله موږ له دې مرضه وساتي. محترمه مسلمانان، الله ساتي. دغه مرض هغه خلکو ته رسېږي چې کافران وي، که اودسونه او لمونځونه نه کوي او ډېر مردار حیواناتو غوښې خوري، بس دغه میکروب کې پیدا کېږي. او یا بل دغه چینایانو پر د مسلمانانو ډېر ظلم کوه، الله تعالی یو عذاب پر دوی نازل کړي. الله دې دوی د پیتپزیز کافران ټول سره مردار کړي. محترمه، تاسې دغه دعا تلاوت کوئ سهار و ماښام. دا دعا دپاره د حفظ ته د تحسین ده، دپاره د حفاظت ته د امراضو څخه. ابي درداء رضی الله تعالی عنه ته یو سړی رالی، ویل یا ابا درداء، کور دې اور اخستی دی؟ ده ویل ما کور اور نه دی اخستی، ته به غلط څه وایه. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه داسې کلمات زده کړي دي چې هغه زه ووایم بیا موږ ته مصیبت نه رسېږي. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من قاله، که چا دا کلمات یې وویلې په وخت د سهار او د ماښام، دغه دعا ده، څه غټه ده، زه بې درواز کومه. نو دغه دعا وایاست، بېغمه سئ چې ټول دنیا د میکروب څخه ډک سي. لا به هم دغه دعا ویونکي او د دې د دعا ویونکي تلاوت کوونکي به الله جل جلاله له دغه مرضي څخه په امان کړي. صفحه نمبر 58 الدعاء المستجاب من الحديث والكتاب د احمد عبدالجواد کتاب دی. دعا زه در استوم په لیکای باندې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.